فیصل آباد یو نوجوان چې دنه کله یو کې تور چې د دنیا نه رخصت شو دغه نه پس چې دنه د لاس چې دنه پاکستان ته درولم د کور خلکو چې مکمل انکار وکړو ویډیو سره مکمل ګوري زموږ د فارغ ټوله کله عبادت د یو مسافر یو ډیر عجیب داستان دی یو کې تکله په یو کې د سره چې کم کار شوی قانون تاسو سوچ هم نشئ کولای د فیصل آباد نوجوان چې هغه نوجوان ډیر ذات تعلیم یافته او تعلیم حاصل کړو ډیر ذات چې دنه قابل انسان او هغه پاکستان کې چې دنه هغه جاب کول خو پیسې ډیر زیات کم وي دا سوچ کو کنه چې بهر ملکونو تلاش مو ډیر پیسې وګټم د خپل رونو او د خپل خوریانو د خپل کور خلکو چې هر ضرورت پوره کما او د خواهشونه پوره کما هغه دا کوشش کاوه کما دلته روپۍ ملاويږي دا کم دي نو زه کې د خپل کور خلکو چې خواهشات نشم پوره کوله د اخر کار دا وکړو چې کاله مخ کې نن نه چې کاله مخ کې چې د پاکستان نه چې د یو کې د سټوډنټي په زمانه چې د اپلای وکړه چې د سټوډنټي په زمانه د تلاش مزه کې د تعلیم حاصل کړه او داغه نه پس چې یو کې تلاش مول ته پیسې وګټم او خپل کور خلکو له راولې غوا په پاکستان کې 20 غنټې ډیوټي کوله 19-20 غنټې ډیوټي کوله خو دې ته روپۍ ډېرې زیاتې کمې ملوي دي ځکه چې د خپل کور خلکو ضرورت نشو پوره کولای د اخر کار چې د یو کې ویزې چې د اپلای وکړه سټوډنټي نو دایسته کې یو کې تلال کله چې دا یو کې تلال تقریبا چې د 4 سال مهنت وکړو ریګولر به مهنت کاوه او تعلیم به حاصلو داغه نه پس چې د کور ته پیسې هم را لګلې د خپل رونو او د خپل خوریانو او د خپل کور خلکو ضرورت به پوره کول دغه خواهشونه پوره کول د خپل خويند ودونه کې هم وکړل د خپل رونو باندې سبقونه هم ویلو چې دوی کامیاب شي په ژوندۍ کې مخکې لاړ شي دا هغه نه پس چې د مرګو دی به چې جاب ور سره هم کول خپل تعلیم به هم حاصلولو 4 غنټې چې جاب به ور سره هم کول مرګو د ډیګري به هم واغستره د خپل دوستانو سره ور سره 4-5 دوستان دا به چې کله د سبق نه راغی د یونیورسيټي نه راغی نو چې دنو پخله به هم کول خوراک به هم برابرولو د ټول سره به شانکار کول خپل جاب به هم کول او دغه نه پس چې د تعلیم به هم حاصلولو اخر کار داسې شو لکه چې دی ډیګري حاصل کړه ډیګري حاصلول نه پس چې د نوجوان ته چې بیا هم نوکری نه ملاوي دا بیا ته چې هم جاب نه ملاوي د اخر کار دې وکړه لکه چې کله ته جاب نه ملاوي د خط تعلیم نه د بیا چې دی چې د ورک ویزا وګورم د ورک ویزا ته اپلای وکم چې هغه چې د 1000 روپۍ وګټم خپل کور خلکو لا ولېګم د چې د اخر کار د ډیلیوري کار شروع کو د نوکری هم نه ملاوي دغه پس چې د ډیلیوري کار شروع کو خلکو ته خوراکونه چې د پارسل به وړي خلکو ته چې د رسول ملګرو د چې خې پیسې غټلې خپل کور خلکو به را لېګلې و د څه شو لګنه چې ورځ چې د ډیلیوري کوله چې کله د ډیلیوري کوله او د چې د خوراک سامان چې د یو ځای ته وړلو کله چې دا واپس چې د خپل ټکانې ته راتو خپل ځای ته راتو په کوم ځای کې چې دا پاتې کېدو د خپل ملګرو سره هغه ځای ته د واپس راتلو د شپې 2 بجې چې د سلو 15 غل چې د سره ورسره غل چې د داونی سي او د موټر سایکل هم اخلي د سره چې د لانجه کوي دا کوشش وکړ چې ما په خپل مهنت سره ما چې د 1 روپۍ را جمع کړل موټر سایکل می پیغسته ډیلیوري کار می شروع کړل زول دا نشم ورکوله او دغه 3-4 ډاکوان سره چې هم چاکو ور سره د نوجوان سره چې هم چاکو ور سره او د ډاکوان پیډر زیاتو کنه د غل پیډر زیاتو نو دوی چې د اخر کار چې د بایک ته هم واغستل او د سره چې کوم بټوای د هم واغستل او داغه پس چې د موټر سایکل ته چې کله واغستو کنه به چې د دالک په چاکوانه باندې وو کله چې په چاکوانه باندې وو د شپې 3 بجې د شپې په 3 بجې باندې تقریبا د 6-7 بجو پورې چې دا بیا پروتو کله چې سحر خلک راغی کنه او دا وکړو کنه چې په زخمی حالت باندې یو نوجوان پروت دی چې کله کسان رانه د هسپتال ته ورساو نو است کې د چې د ډېر زیات زخمی شوی او وینه کې ډېر زیات تلی وکنه داغه نه پس چې د دنیا نه رخصت شو کله چې دوستان ته پته ولګید دوستانو د کور خلکو ترنګ کو پاکستان ترنګ کو د یو کنه چې تاسو د نوجوان چې دا پات شوی دی او د په اکاونټ کې خیر روپۍ هم ورسره چې کله پاکستان تلاش هم د یو کنه نو زه به چې ځان له کورم جوړ کما ځان له بچیدنو ژوندۍ برابر کما او د خپل رونو او د خپل خويند او د خپل مور پلار چې خواهشات با فورا کما چې هغه په کوم بانک بیلانس او ډېر زیاتو د کور خلکو ته چې دا لاش کې موږ پاکستان ته درو نو د کور خلکو ته مکمل انکار وکړو چې موږ ته دا لاش نه پکار دا لاش چې دغه ته دفن کا په دې کې چې کوم د دې سره چې کوم روپۍ دي وجه به دې نه لګي تاسو کوشش وکړئ چې دا دغه ته دفن کړئ چې څومره روپۍ دي نو دا موږ لا راولې ملګرو زموږ د خلکو ته چې دا یو مسافر یو کس چې دا د ATM ماشين ښکاری کنه چې په پیسې را لګل چې کله د دنیا نه راشي نو کنه به خلک لاش هم نه غواړي او لاش امره او موږ له پیسې راولې یار دې د افسوس مقام دی د لګ باندې ډیر زیات چې دا سخت تیرې شوی د مسافرۍ ژوندۍ دغه ژوندۍ ټول عمر بچی د مسافر وي
ټول عمر به چې دنه کوم مسافري کې د خپل کور د خلکو لپاره او چې کله چې د دنیا نه رخصت شي نو خلک ستا لاش هم نه غواړي چې ستا لاش پاکستان ته راوړل شي او دغه په مخ کې چې دنه دفن شي ځکه چې پیسې لګي په هغه باندې خرچه راځي د یو کې یو نوجوانو د فیصل آباد یو نوجوانو چې یو کې تکلو په یو کې چې د خپل کور د خلکو لپاره لګاو د خپل ورونو لپاره لګاو د خپل مور پلار لپاره لګاو چې کله هغه وفات شو کنه د کور خلکو د مکمل انکار وکړو چې دا لاش دلته مراوړي ځکه چې د دې باندې پیسې ډېرې زیاتې لګي او دا لاش چې د دقلته دفن کې ملګرو ډېر افسوسناک واقعه ده چې چېرته هم مسافر وفات شي نو د هغه دقه ژوندګي وي بیا څوک چې نو لاش هم نه غواړي هغه صرف دې ته د وخت د ATM ماشین ولته نه چې صرف موږ له پیسې رالېږلی او دې چې کوم ضرورت ته ځان پوره کېدلی هغه که هر څومره سخته تېری هغه دوی ته پته نه وي چې یو مسافر څومره سخته تېری هېڅ چا ته هم پته نه وي هغه ته پته وي چې مسافري څومره سخته وي او د اوسپنې نه چې جلبي ملګرو او دې مسافر دا واقعه مې واورېدله که نه په دې زموږ دپاره ډېر ښکلی عبرت دی د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ ښه غوندې کمنټ وکړئ ملګرو